په هفته کې باید څو ځلې کوروالی ترسره شي. درنو دوستانو سلامونه، په دې هیله روغ جوړ خوشحاله او سوکاله به وئ. په یوه نوي ویډیو کې تاسو ته ښه راغلاست وایم. درنو دوستانو غوښتنه کوم چې زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ، د ګنګړې نښان هم ووهئ چې راتلونکي ویډیوګانې تاسو ته تر ټولو ژر ورسیږي. د اکثرو سړو عمر چې کله زیات شي او د جما کولو په تکرار کې کمی راشي نو تشویش یې هم زیات شي. اخوا اوسنیو څېړنو چې د کاناډا په تورنټو پوهنتون کې شوي ثابته کړې ده چې هغه کسان چې عمرونه یې د 40 نه زیات شوي وي په هفته کې یو ځل جنسي ملاقات د هغوی لپاره کفایت کوي، او په دې یو ملاقات سره یې ښځه هم راضي کیږي. او که ښځه ډېر خوښش لري یا سړی ډېر خوښش لري نو په شریعت مطهره کې د حل لاره دا ده چې هره 4مه شپه باندې جنسي ملاقات وکړی شي، ځکه په اسلام کې د یوې سړي لپاره 4 ښځې روا دي. نو د هرې ښځې سره چې یو شپه تېره کړی شي نو 4مې ښځې ته په 4مه شپه نه بررسېږي. نو که د سړي یوه ښځه وي او هغه ترېنه هره شپه مطالبه کوي او د سړي وس نه کېږي نو په 4مه شپه دې یو ملاقات وکړي. او که د سړي خوښش ډېر وي او ښځه کمزورې وي نو ښځه دې هم دغه طریقه عملي کړي چې خپل خاوند ته دې په 4مه شپه ځان نیسي. بیا هم دوستانو په وروستیو کې یادونه کوم چې که زموږ چینل مو سبسکرایب کړی نه وي نو هم د اوس یې سبسکرایب کړئ، د ګنګړې نښان هم ووهئ چې راتلونکي ویډیوګانې تاسو ته تر ټولو ژر ورسیږي.